د خپل تکبر د اظهار دپاره دا خبره هم کوي چې که څوک په ما فتوه لګوي ودې لګوي زه دې فتوې ته تیار یم. دا جرأت دی، دا خطرناک جرأت دی. دې مطلب دا دی خدایه ستا جهنم ته تیار یم وروامی شوه، ته ما د بل قسمه سزا راکړې، ستا جهنم ته زه تیار یم وروامی شوه. خو دا خبره به زه د خپل لیډر په عشق کې کوم. دجال به همدقه شي، دجال چې راشي همداسې شی به وي چې دا خلک به ورپسې ور روان کړي. بشه دا خو مړي را ژوندي کړه، روغ مړي د قبر نه راپاسو، نو چې دته خدای نه وي نور به شاته خدای وي. او خفه نه شي نن سبا زما ستا ایمان د فیسبوک ایمان جوړ شوی. پخوا به ایمانونه څه وو او به ډېر مضبوط وه، هغه به د دنیا په هېڅ قسمه پروپیګنډه باندې نه خوځېده او د علما کرامو د صحبت په وجه، د نیکانو د صحبت په وجه او د صحیح علماو سره د تربیت د ناستې په وجه به د هغوی ایمان ګټور مضبوط به لکه د فولادو په شان. نن د ایمان خلکو عبارت ګرځولې دی د فیسبوک، درو چغلې او منګړت خبرې چې څونه په فیسبوک راځي هغه به د ده د کلام حصې، هغه به د ده د خبرو زینت وي. مخکې راته یو کس ما ته راغی، ما ته ویل ښکلی حدیث دی مولانا صاحب، حدیث یې راته ووایي په ما هم ډېر ناشنا ولګېده. ما یې نه دا د کوم کتاب کې کتلی دی؟ وایي چې دا مې په فیسبوک کې کتلی. ما یې د حواله د سره شته نه روایت یې راته راواړو په فیسبوک، د هغې د ښکته د شیعهګانو د کتاب نوم لیکلي و کدا فی بحار الانوار. ما یې ظالمه ده خدای، دا خو د شیعهګانو منګړه او دروغ خبره ده. او دې په پیغمبر علیه السلام ورتفق، تا ته پته ده چې په پیغمبر د دروغ وتفو د دې څونه ګناه ده. متواتر روایت دی، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعده فی النار او کما قال علیه السلام. چا چې د قصد ما دروغ وویه نو دې د جهنم کې خپله ټکانه جوړه کړي، یعنې جهنم کې د ده دپاره د اور بنګله جوړه شو. دا ډېره خطرناکه خبره ده چې ته منګړت روایت راخلي او هر دې بیانې چې دا پیغمبر علیه السلام ویلي، دا پیغمبر علیه السلام خبره د شیعهګانو ده، د روافضو ده، دروغ دي، منګړت دي. نن زموږ ټول ایمان د فیسبوک نه عبارت ګرځېدلی. نو د دې بېهوشۍ نه روزې ځان راویښ کړې. مخکې زمانه کې دونه فتنې نه وي، څونه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د زمانه لرې کېږي فتنې ډېرې. یو کس تقریر مې واورېده، هغې کې وایي چې زما په دې لیډر باندې ځان مړول او ځان وژل داسې دي لکه چې په پیغمبر دې ځان مړ کړو. ای هذه الجرأه علما ناست. او د ظالم بچي عام سړی هم نه یادېږي، ځي او معاذ الله د پیغمبر ګریوان ته د لاس اچولو ناکام کوشش کوي، کدې بریک هم نه لري چې ځي پیغمبر نوم واخلي، چې ځي پیغمبر لکه خدای دې غر کا ووایه چې د پلانکي مولا نه خرې زما لیډر ټوله شپه الله ته ژاړي، زما لیډر ټوله شپه الله ته په سجده پروت دی، تهجد کوي، نیک دی. نو ته بل څه کار دی نه، یو پیغمبر علیه السلام ته ځان رسوي، خپل لیډر پیغمبر ته رسوي. ته خو سوچ وکړه، دا پاټۍ خو ټولې پاټۍ دي، د هرې زمانې پاټۍ دي. کومې پاټۍ والا خپل لیډر تشبیه د پیغمبر سره ورکړې؟ دا پاټۍ ستا د ایمان هم ضروري شوه. دا ډېره غټه فتنه ده. دا زه د خپل نوجوان نسل ته وایم، ډېر په مینه ورته وایم، ډېر په عاجزۍ ورته وایم، ډېر په ادب ورته وایم. دا مولیان یو طرف ته کېده، دا علما یو طرف ته کېده. ته په دې خپل ګریوان کې سوچ وکړه، صرف د مولا خو لا اله الا الله محمد رسول الله کلمه نه ده ویلې، ته هم ویلې ده. صرف د دې مولا دپاره خو قرآن نه دی، ستا دپاره هم دی. صرف د دې مولا دپاره د حدیثو د کتابونه خو نه دي، ستا دپاره هم دی. اړو د مولا نه مه زده کوه، ته د خپل شریعت ته وګوره، دین ته وګوره. دا ستا نه دا اجازت درکوي چې د خپل لیډر د پیغمبر سره برابر کړي. دا ستا شریعت تا د اجازت درکوي چې ته راولګې او د خپل لیډر ملګرو ته ته صحابه ووایې. او دا خبرې عامې پټ پټوني نه دي چې یو خاص مجلس کې کړي دي مې ښکاره کوی په فیسبوک باندې. او دا فیسبوک خو دا د شرمېدلې څیز دی چې د پیش د پیشم خان جوړولو کې ډېر ماهر او د وړي د دانې نه غر جوړولو کې د ساس کې د سمندر جوړولو کې ماهر دی. تاسې ټول وروڼو د هوش ناخون واخلي، ځان راویښ کړې، د دې فتنو نه ځان وساتئ. فتنې هر طرف ته را روانې دي، خپل ایمان مضبوط کړئ، علماء حق باندې اعتماد وکړئ. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې داسې زمانه به راشي اخره کې چې که ته عامه معاشره کې اوسېږي ایمان به دې محفوظ نه وي. محفوظ ایمان به د هغه کس
چې په کوکه تیاره باندې خپلې ګړې بیزې دا ځان سره غر ته بوځي او ماسخوتن په تیاره کې راځي او بیا د سهار وختي په تیاره باندې ګړې بیزې بوځي او ماسخوتن تیاره کې د دې سړي ایمان به محفوظي باقي به ګډوډي موږ ته به استادانو وایي ګوره دا د عام کس خبره ده د داعي او د عالم خبره نه ده عالم به د غروانو خلکو په منځ کې اوسېږي او د حق کلمه به اوچتوي یعنی دې تاسو د حدیث ته دوه پته ولګېږي یو دا داسې حالات به جوړ شي چې ایمان محفوظ پاتې کول به ډېر ګران وي دویم دا چې داعي او د اصل مسلمان صالح مسلمان د دې ډیوټي دا ده چې د روانو خلکو په منځ کې به کلمې حق په طریقه باندې اوچتوي دا نه چې میدان نه به تښتي میدان به خالي نه پرېږدي وروڼو ډېر په درخواست ته وایم ځان وپېژنئ یو خپل لیډر دې درجې ته رسول دا ډېره سخت ناروا کار دی ګورئ قسم په الله به دا لیډر د جهنم نه بچي